کرزي له طالبانو څخه په مکرر ډول وغوښتل چې کنګل شوې شتمني مصرف نه کړي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي په خپله یوه وروستۍ وینا کې له طالب مشرانو څخه په تکرار سره وغوښتل چې په متحده ایالاتو کې کنګل شوې د افغانستان زیرمه مصرف نه کړي. ښاغلي کرزي د افغانستان د شتمنۍ د ویشلو په هکله د متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن د اجرایي حکم د ننګولو په مناسبت په خپله یوه وینا او مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې دا شتمني چې طلا او بهرني اسعار پکې شامل دي د افغانۍ پشتیوانه ده او که مصرف کې د افغانیو شا به تشه شي او بیا به په هیڅ صورت خپل موجود ارزښت ونه ساتلی شي. پخواني ولسمشر په متحده ایالاتو او نورو نړیوالو مالي موسساتو کې د افغانستان کنګل شوې شتمني د حکومتونو نه بلکې د افغان ولس امانت یاد کړ او ویې ویل امریکا حق نه لري چې د افغانستان په امانت کې خیانت وکړي، چاته یې خیرات او غرامت ورکړي او دا کار یې ماشومانه وباله چې د افغانستان خپلې پیسې دې بیرته افغانستان ته د مرستو په بڼه ورکړل شي. په افغانستان کې د طالبانو په لاس د پخواني جمهوري نظام له سقوط وروسته د دغه ډلې لوی ملاتړي پاکستان هڅې پیل کړې چې د افغانستان د ولس کنګل شوې شتمنۍ راخلاصې شي او طالبان یې دې ته هڅول چې مصرف یې کړي. خو د مالي چارو پوهان وایي چې دا شتمني د افغانیو پشتیوانه ده چې باید په هیڅ صورت ونه لګول شي. کتونکي وایي پاکستان دا هڅې د افغانۍ د ثبات د له منځه وړلو لپاره کولې او غوښتل یې چې د افغانستان راخلاصېدونکي ډالر او نور بهرني اسعار د قاچاق په بڼه ترلاسه کړي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم د جو بایدن وروستۍ پریکړه ستایلې او په بشپړه سپین سترګۍ یې وویل چې له 9 نه 3.5 میلیارده ډالر بهتر دي. څه هم چې په ښاغلي کرزي باندې د هغه د واکمنۍ پر وخت د هغه د ځینو تېروتنو له امله نیوکې کیږي، خو ویل کیږي چې نوموړی په سیاسي لحاظ او په واک کې د خپل 14 کلنې تجربې په اساس په ډېرو مسایلو پوه دی او د سیمې او نړۍ او په ځانګړې توګه د ګاونډیو هیوادونو په چلوټو یې په اسانه سر خلاصیږي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.